د میدان وردګ ولایت په لومړی حصه بهسود او مرکزي بهسود ولسوالیو کې د امارت پیژندنې سیالۍ چې څه موده وړاندې ترسره شوې وه پایلې اعلان او شاوخوا 21 زده کوونکو پکې لوړې نمرې ترلاسه کړې وې چې د مسؤلینو له لوري په ډالیو وستایل شول. سیال امارت شناسی یا اسلام شناسی یا مجاهد شناسی از این استیج یا از این چی برای شما تشریح میشه، برای شما کتاب داده میشه، شما در این امتحان شرکت میکنید. کسایی که شرکت کرده و کامیاب شدن نمره های بیشتر گرفته برایش تبریک میگویم. امتحان رقابتی کتاب امارت شناسی با صدها نفر در هر دو ولسوالی مرکز بهسود و حصه اول بهسود اشتراک کردن. چند قبل که ما با همکاری ریاست معارف ولایت میدان وردگ و آمریت های معارف هر دو ولسوالی این کتاب ها را برای اقشار مختلف مردم، برای شاگردای مکاتب توزیع کرده بودیم. امروز خوشبختانه نتیجه اونا مشخص شدن. زده کوونکي وایي دا سیالي ورته زیاته ګټوره وه چې په دې سره د اسلامي امارت د 20 کلنو لاسته راوړنو خپل اسلامي نظام د سرلارو او د پردیو د دسیسو په تړاو په زیات څه پوهېدلي. همه بسیار مفید بود. فهمیدی که همه امارت شناسی رو فهمیدی، دیگه همه فهمیدی که باید افکار را نظر به اسلام پیش ببری، نه با افکار غرب و بیگانگان. و از امارت هم خواهشمندیم که دوباره همچین امتحانات برگزار کنه. کسی که بخونه بسیار آگاهی بسیار مفیدی بود، چون کسی که اگر بخونه بسیار میفهمه که مجاهدین چقدر در جهاد چقدر شهید دادن، که در 20 سال اخیر توانستن استقلال خود را بگیرن. و بسیار کتابی بود که از نژاد و از همقومی گپ نزده بود. بسیار کتاب بود که همقوم باید هم ملت هم یک دست باشیم. مسئولین وایي چې په راتلونکي کې هم د دا ډول سیالیو په لاره اچولو پلان لري تر څو زموږ هیوادوال د فکري جګړې پر وړاندې غوره مبارزه ترسره کړي.